ګلبدین حکمتیار وایي په زور حکومت نه کیږي، د نجونو ښوونځي پرانیزئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د طالبانو سرپرست حکومت د ژر تر ژره د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړلې دروازې پرانیزي. حکمتیار ویلي چې هیڅوک پر افغانستان او افغانانو په زور حکومت نشي کولای او په وینا یې باید ښځو ته ټول حقونه ورکړي. د حزب اسلامي مشر د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو وروستیو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې سرپرست حکومت د په هغه پریکړه بیا کتنه وکړي چې د تلویزیون پر پرده د ښځینه خبریالانو مخ پټول پکې جبري شوي دي. د هغه په وینا پر افغان ښځو د هغه حجاب نه تحمیل کیږي چې په اسلامي شریعت کې نه وي. ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی چې سرپرست حکومت باید د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي او ژر تر ژره د شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ 9 میاشتې تیریږي خو لا هم د میلیونونه افغان نجونو پر مخ ښوونځي دروازې تړلې دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.